سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو هم څنګه کولی شو چې د فیسبوک غیر فعال ملګري یعنې چې نه یې موږ ته لایک راکړی او نه کومنټ هغه ختم کړو یعنې ډیلیټ یې کړو ملګرو. طریقه ډېره اسانه ده ملګرو. که چېرې تاسو نوي یاست نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل په نشان باندې کلیک وکړئ او فعال باندې کلیک وکړئ چې زما تر څو تازه او نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو ملګرو طریقه ډېره اسانه ده. ډېرو ملګرو مسجونه کړي وي چې دغه ویډیو راته جوړه کړه، نو ما ملګرو دغه ویډیو ورته جوړه کړه ملګرو. طریقه ډېره اسانه طریقه ده ملګرو. ځو پلی سټور ته، پلی سټور نه یو اپلیکیشن راخلو. پلی سټور ته چې لاړو ملګرو، دلته اپلیکیشن دی، زه لینک درته په ډسکرپشن کې هم اچوم. دا اپلیکیشن دی ملګرو، ما 2-3 نورې ویډیو په دغه اپلیکیشن کې هم نورې جوړې کړي دي. همدغه اپلیکیشن تاسې ډاونلوډ کړئ او کار ترې واخلئ ملګرو. ډېر ښه کار کوي. په دغه اپلیکیشن کې ډېر لوی لوی کمالونه دي ملګرو. دا اپلیکیشن دی ملګرو، دغه ما انسټال کړی، زه اوس خلاصوم درته ملګرو. اپلیکیشن ملګرو درته خلاصوم ملګرو. که چېرته تاسو انټرنیټ قوي وي نو دا ډېر تیز کار کوي، خو زما انټرنیټ ملګرو کمزوری دی. انتظار کوه، اپلیکیشن خلاص شو. اوس نو ملګرو دلته موږ ته ډېر اپشن راکړي ملګرو. ډېر اپشن کې ما درته ویډیو جوړه کړې وه، لکه ګارډ اپشن فالول او سټوري ویډیو ډاونلوډ کول. زما په چینل کې هغه ویډیو شته دي. نو ملګرو نن درته د غیر فعال ملګرو ختمولو طریقه ښیم ملګرو. داسې اول خو تاسو ته د اپلیکیشن خپله آی ډي را خلاصه کړئ. کوم آی ډي چې غواړئ چې کوم ملګري آی ډي کې هغه ملګري ختم کړي، هغه خپله آی ډي به تاسو دغه کې خلاصه کړئ. او به تاسو آی ډي خلاصه کړئ نور به داسې ملګرو دلته تاسو یو اپشنونه راشي ملګرو. زه درته ښایم دا اپشن ملګرو وینه دی، په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. دا موږ چې کله کلیک وکړو اعلان دی ملګرو. ملګرو دلته ډېر اپشن راکړي ملګرو، نور اپشن یې کار نه لرو ملګرو. همدغه لومړی اپشن نو انټریکشن، په دغه باندې کلیک وکړو ملګرو چې موږ ته یې لایکونه نه دي راکړي ملګرو. چې کله دلته موږ کلیک وکړو نو سټار سکان باندې به کلیک کوو. اوس انتظار کوو. نو ملګرو دلته لیکلي دي ملګرو، هغه ټول سلیکټ باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته لیکلي ملګرو کومنټ 0 ریکشن 0، یعنې موږ ته نه لایک راکړه او نه یې کومنټ کړه ملګرو. هغه دی ملګرو زما 2994 پرنټ شي دي، هغه غیر فعال دي ملګرو. دا به زه ټول ډیلیټ کوم ملګرو. دا به چې کله ملګرو کلیک وکړو نو ملګرو بیا به داسې ډیلیټ فرینډ باندې کلیک وکړئ. دا به چې کله کلیک وکړو ملګرو زما 2994 ملګري ټول غیر فعال دي ملګرو. غواړم دا ډیلیټ کړم ملګرو. دا اوکې باندې به کلیک وکړئ. دا اوکې ویني، اوکې دلته به کلیک وکړئ. اوس ملګرو وینئ چې ریماف یو فرینډ، ریماف 2 فرینډ. نو ملګرو زه به یا خپل غیر فعال ملګري وروسته ډیلیټ کوم، تاسو ته مې یوازې ویډیو جوړ کړم ملګرو. نو ملګرو که چېرته مو ویډیو خوښه وي نو لایک او شیر یې کړئ، او که کوم مشکل مو درلود ملګرو کومنټ وکړئ. زه به درته د خپل واتساپ نمبر هم په ډسکرپشن کې واچوم، ما ته مسیج وکړئ ملګرو. نو ملګرو ویډیو اوږده شوله، ویډیو تر همدغه ځایه پورې وه، نور مو په الله سپارم تر بلې ویډیو پورې.